الحمدلله د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت باندې موږ د بلخ ولایت په بېلابېلو سیمو کې امنیتي تدابیر نیولي دي چې کوم ځای کې موږ ضرورت وي نو هلته مو الحمدلله ښه پوره تدابیر امنیتي نیولي دي نو موږ هماهنګي سره کړې ده لکه کل اردو دی او استخبارات دي او قطاعات دي ټول په هماهنګۍ باندې پلان جوړ شوی د پلان د مخه هر چاته منطقه معلومه شوې هر څوک خپل په بخش کې انشاءالله پوره امنیتي تدابیر لري نو انشاءالله ټول ولس ته موږ دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله کوم مشکل به نه وي د امنیت د لحاظه څخه بالخصوص په بلخ کې موږ ډېر امنیتي تدابیر نیولي دي چې د بلخ په ولسوالیو کې مو هم پلانونه جوړ کړي هلته مو امنیتي تدابیر نیولي دي او په ښار کې داخل کې مو الحمدلله امنیتي تدابیر پوره نیول شوي دي سیلانیانو ته مو دا پیغام دی چې هر څوک کولی شي چې د بلخ ولایت ته که د شپې که د ورځې په ازادانه توګه راسي خپل سیل وکړي او برته ولاړ سي انشاءالله د امنیت د لحاظه څخه موږ ټول ولس ته ډاډ ورکوو چې د هر ځای څخه د بلخ ولایت ته څوک راځي یا ځي د دې خوا د شپې که د ورځې انشاءالله امنیت تدابیر پوره نیول شوي دي